سکال ہوم سیکرٹری راته ټلیفون وکړو وی چې یو دوه امریکایان دي تا سره ملاویږي نو زه زړه کې دغه باندې شوم چې امریکایانو ما سره څه کار ما سره څه کار ویل پر رحمان بابا باندې ریسرچ کوي او امریکن انټيليجنس ډایرکټران دي ما راویلګه چې رحمان بابا نوم مې واورېدو بیا ما راویلګه او ترجمان ورسره راولېږه زه انګریزي نه پوهېږم نو ما ته وی چې پښتو ورځي ښه صفا پښتو وایي ما بس راویلګه 10 بجې د ورځې راولېږه دا زما عمره ګیري سپینې ټوپۍ په سر وي دا زما غوندې جامې اغوستې وي کېناست دا ولې تاسو امریکن یې ویلاو دا ګیرې دا ټوپۍ دا سپینې جامې د طالبانو غوندې ما ته وایي چې دی رحمان بابا باندې ریسرچ لپاره مونږ 3 کاله په کابل کې تیر کړي نو کابل کې بې ګیرې سړی پرېږدي نه نو د یاریم دا ګیره هلته پرېږدي امریکایان ما سره شروع شو چې 3 کاله مونږ په کابل کې تیر کړي دي او دا ګیرې مځکه پرېږدي څه ریسرچ کوئ ویل دا ګورو چې دا سړی په دې دنیا کې دومره پاپولر ولې دی مونږ په امریکا کې اورېدلي وو چې دا بجلیګر مولانا چې دی دا پر رحمان بابا باندې ډېر لوی عبور لري نو د دې وجه نه مونږ هم سیکټري په ترو تا ته رالو چې مونږ ته د هغه حالات در ووایو اوس یې تاسو ته ووایم مال سم اورېدلي دي وایي مونږ دا اورېدلي دي چې ده لیدلی نو دې تصدیق نه راغلی نو ما ورسره په خندا کې وایي چې که دا تصدیق مو شو چې ما لیدلی دی بیا به مسلمانان شئ که نه ویل شکل هم د مسلمان نه دی جوړ کړی مولانا صاحب وګوره ملکه کلمه مو ویله ویل والله چې وی وایو که ته لږ مونږه پوهېږو نو بیا مې ورته قصه وکړه چې د کابل بادشاه ظاهر شاه دوه سیټه رالیږلي د سنگ مرمرو یو رحمان بابا دپاره او یو خوشحال خان خټک دپاره په رحمان بابا چې په کومه ورځ فټ کولو نو زه دارالعلوم سرحد کې مدرس وم 11 بجې په سایکل زه وم یو طالب سواره شو او رحمان بابا ته بتلو عادت اختر ورځ به مونږ رحمان بابا کې تېرول دې سره مې چې خبره وکړه نو ما ته وایي چې بیا څه چلو شو ما کنده کنستې وه د رحمان بابا قبر سره هغه تور کاڼي فټ کولو دپاره نو زه کندې ته کوشم او دا د لاحت سایډ مې په جبل ووالو چې ومې والو نو په دې مخ باندې دا قبر ورچورې شو چې ګورم اوس دننه مړی پروت دی نو ما ته هغه مستري आवाज وکړو چې اتې بیړه تباہ ہوئی ہے کی دی پاس راشه دا څه دې وکړه مکتوب یې تلیا دومره چې هغه هم راټوپ کړه سورې هم دومره کولاو طالب ما سره تللی سعید نامه یې وه خدای دې وبخلي هغه هم راټوپ سورې هم چې کولاو کو د ویښتو یو ګوچی په دې ځای پرته ده یو په دې ځای پرته په دې چهره بهترین مسکراهټ دی ما دی مستری ته وویل چې په انکو کې مې ورته ویلي چې تو میرے ہاتھ پیر نو پکڑ تے میں اندر ہاتھ کرنا اگر منو پکڑے تو تم منو چھکلے میں زلا سور نباسما کته دی مړی ونی و من رامه کاغا یاره دمو داغه زما دادا سوخونی و مالا سورنه نه شو په خدای باور وکي پینځه وړه وخت یو ځکه دا شوند رافنا پوزا سترګه مې ورته داسې کولاو په دې سینا د خوشوي کړي خامتا کفانه دي داسې پروت دی لکه اوس دي نو عزیزانو اخر کې درته وایم چې هغه امریکایانو بیا ماته وایي چې مونږ یو ټیپ راوړی دی یو 2 قصیدې مونږ ته ټیپ کړه په خوشاوازۍ کې مونږ دا اورېدلي دي چې په سپیچ کې ستا اواز ډېر ښایسته دی
نو ته یو څو قصیدې مونږ ته وایه ما ونیسه چې لاړه 2.5 ګنټې ناست میاشت پسې د امریکې نه بیا هم سیکرټري ته ټلیفون وایي چې د ده هغه کیسټ مونږه صدر کلکټن ته م واورو او هغه ویلي چې که دی امریکې ته راځي چې مونږ ورته جاز ارینج کړو جاز به ورلیږو ما هم سیفټي ته ویلې چې زما بل څوک امریکې ته لاړ شم د خنزیر نه راباندې بد لګي ته اوس چې دی ما امریکې ته لیږي ورته یې چې هغه ناجوړه دی طبیعت یې نه خدای ته وګوره چې دی خلاص ویل بیا به ټلیفون کوي مې خلاص مې کړې زه نه ځم امریکو ته زما عزیزانو رحمان بابا هغه سړی دی چې امریکې پې 12 کاله ریسرچ کړی دی بیا به درد داسې پیدا کړی چې که زما مینه پتا دا خطا نه ده بې له تا که په بل چا ده روان ده بې له تا چې څوک د بل چا مخ ته ګوري بې له تا چې څوک د بل چا مخ ته ګوري آینه ناصفا ده صفا نه ده کته سلزله زمان سارا جفا کړي کته سلزله زمان سارا جفا کړي ستا جفا واړه وفا د جفا نه ده هغه تیر شو چې مې مینا پغلا اغلا کړه هغه تیر شو چې مې مینا پغلا اغلا کړه اوس پدرس جهان رسوا ده پغلا نه ده معشوقه که په بهاد سرمنده شي معشوقه که په بهاد سرمنده شي ما رحمان ورته وړیا ده بهان ده که زما مینه پتا ده خطا نه ده بې له تا که په بل چا ده روان